ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه یم ستاسو قرباني مخلص د پروګرام حجرې سره دا ستاسو په خدمت کې حاضر یم د ام ټي وی لخوا یعنی د مردان ټلویزیون د طرفه دا ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. زمونږه کوشش دغه وي چې خوندور سندرغاړي، هنرمندان، اداکاران، شاعران په دې پروګرام کې کلی ولس په نوم چې زمونږ کوم حجره پروګرام دی چې په دې کې تاسو سره معرفي کو، تاسو سره مخامخ کو او دغه شان په دغه سلسله کې دا ځل پاشنغر کې زمونږ د ټنګ ټکور دا پروګرام جوړ دی. د دې پروګرام په جوړښت کې چې کوم دی نو زه د زین او زما کشر ورور امیر باچا او سره توربیله خان د دې ټولو ملګرو ډېر زیات شکرګزار یم په دې پروګرام په جوړښت کې زموږ سره مرسته کړې ده. ډېره مننه کوم. کتونکو دا وخت زموږ سره د اشنغر د سیمې د عمرزو یو داسې سندرغاړی، داسې هنرمند زموږ سره ناست دی چې یقینا تاسو به کتلی هم وي، تاسو به اورېدلی هم وي، خو زموږ دې پروګرام ته ښکلا وبخله، موږ له یې وخت راکړو، زموږ پروګرام یې ښایسته کړ. زموږ د کتونکو، زموږ اورېدونکي، زموږ کتونکي چې څومره دي دغه شان هنرمندان غواړي، دغه شان هنرمندان ګوري، د هغې د اوازونو سره به انشاءالله دا ملګري موږ اشنا کوو. کیدای شي چې اشنا هم وي، خو زما کوشش دا وي چې زه دغه شان ملګري زه اوچت کړم چې هغې سره زه کښېنم، هغې سره مرکې هم وکړم، پروګرامونه مو سره وکړم، سندرې هم ترې واورو چې کیدای شي چې مخکې چا نه لیدلي او که لیدلي وي نو نور به هم ویني، ځکه چې زموږ کتونکي، زموږ مینوال، زموږ مسافر ملګري غوښتنه کوي د داسې یارانو دوستانو د زبیر عمرزي صاحب سره ناست یم دا وخت کې. بهترین هنرمند دی، ښه غړی خدای پاک ولګرې دا خوږ اواز یې دی. نن به انشاءالله یو دوه سندرې هم اورو. استاد جي السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه چلې محسن؟ څنګه دی؟ خیر ټیک ټاک. زبیر جان، ستاسو د نوم سره عمرزي لیکلی دی، نو ستاسو تعلق د عمرزو سره دی؟ او جی او مونږ د عمرزو اوسېدونکي او پیدایش هم زمونږ د عمرزو دی. او جی عمرزو کې خو ښه هنرمندان لکه عمرزو زیږولي دي که نه؟ بلکل جی بلکل. ستاري پکې دی زموږ یو ښه ملګری زین الله عمرزی دی پکې. بلکل جی. داسې فرمان عمرزی چې کوم دی زموږ یو شاعر ملګری اکرم عمرزی. او جی او بلکل. ټول د دې عمرزو سره تعلق لرونکي. بلکل جی. نو څنګه دا سفر هم څنګه شروع کړو؟ یاره جی اوس دا خو د شوق او د مینې او د محبت خبرې، دا خو فن خو د مینې شی دی که نه؟ د مینې شی. او جی نو بس شوق هم ورسره زیات د بچپن نه، لکه زمونږ خو مشران هم داسې دي که نه، دې فیلډ کې دي ټول. ماشاءالله. نو بس موږ هم کوشش، خیر هغې ته خو نه رسو، خو لکه هغه خپل هغه قافله چې کوم قافله روانه ده که نه جي، او لکه صحیح ده. او صحیح. نو څومره حده پورې کامیابې ملګري اوري ګوري د شپې چېرته ټک ټکور پروګرام وي؟ یاره جي به زو راځو ملګرو، ډېر پروګرامونه کوو. څوک ډیمانډ وکړي نو تاسو او جي او بلکل جي. ثوابۍ ته یا سوات ته بلکل یو مردان یو شی دا پېښور شو جي. دغه ځینې د دې فن تعلق ده خو ډېر ګران کار دی. لکه مطلب ځان له ما ډېر کوشش کوي زه هارمونیم زده کړم یا رباب زده کړم یا منګی زده کړم، خو والله که مې زده کړم صحیح. شل کاله مې زړه ځان له وچاو صحیح په دې پروګرامونو کې کښېنم، خو لکه دا خو ډېر ګران کار دی. دا ستاسو استاد، ستاسو داسې څوک ملګری مشر داسې څوک شته چې تاسو او جي او زما خپل ځاني نثار استاد دی، هغه د ګل اکبر رحیم استاد دی جي، او زما استاد دی نثار استاد، اوس وفات شوی دی. نو دا زده کړې به تاسو چېرته کوئ؟ دا خو به صاحب مونږ پېښور کې وو، هغې سره وو. او جي او بس هغې د برکته دې ځای ته را رسېدلي. ډېره مننه. دا رباب چې سره دی هنرمند زموږ ډېر ښه، زه خو یې ډېرو پروګرامونو کې وینم. ښه جي. د دوی نامه راته واخلئ. دا خو جي رباب نواز کفایت استاد. او جی بلکل. ښه د تعلق هم د اشنغر سره دی؟ او جی. او سره به رباب غږوي نن؟ او بلکل، ولې نه. او طبلې والا ملګری یاسین جان جي دا عمرزو سره تعلق سره. ښه زنده باد زنده باد. ښه که نه؟ ټیک ټاک یې. زبیر جان استاد ملګرو ته به څه اورئ؟ بس یو غزل به ووایو د بهار صاحب جی، او زه امید لرم چې دا ټول مینوال به خوښوي انشاءالله. بس د ام ټي وي ټولو مینوالو ته ستاسو دا کلام ډالۍ د زبیر د بهار استاد کلام دی که نه؟ بلکل جي. مننه جي. بسم الله.
د مودو مودو یاري مې روانه شوې د مودو مودو یاري مې روانه شوې او ساکرا 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 مسلمانی مې روانه شوې او د مودو مودو یاري مې روانه شوې عقیدای په بوتانو جوړ شوی عقیدای په بوتانو جوړ شوی عقیدا د لیونی مهربانه شوی او عقیدا د لیونی مهربانه شوی ساکرا 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 مسلمانی مهربانه شوی خدایا هغه بیا زما د خولې کې لویه خدایا هغه بیا زما د خولې کړې لویه خدایا زندگی مې روانه شوې خدایا زندگی میں روانه شوی ساکرا 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 مسلمانی میں روانه شوی رقیب سرا آغا تر سنگ ولاړ دی د رقیب سرا آغا تر سنگ ولاړ دی د رقیب سرا سیالی مې روانه شوې د رقیب سرا سیالی میں روانه شوی او ساکرا 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 مسلمانی میں روانه شوی خبر مکا و بہارا خبر مکا و بہارا سرا بیخی میں روانه شوی سرا بیخی میں روانه شوی ساکرا ساکرا ساکرا
مسلمانی میروانه شوی د مودو مودو یاری میروانه شوی د مودو مودو یاری میروانه شوی. زبردست. زبیر عمرزی صاحب ډېر خوند یې وکړو دې کلام. ډېره مننه. ډېر خوند یې وکړو. مننه. ورپسې بس نو ورپسې خو به زه خو وایم چې د افګار صاحب یو کلام نه ده جی ویل شوی هم دی خو موږ به هم وړاندې کړو ډېر خوند به وکړي مینهوالو ته نظر ډېر خوند به وکړي ډېر خوند به خوښه دې ده جی جی دا تاسو دغه مینهوال محبتونه نه په مال نه په پیسو کېږي محبتونه خو د زړه په لګېدو کېږي محبتونه نه په مال نه په پیسو کېږي محبتونه نه په مال نه په پیسو کېږي محبتونه خو د زړه په لګېدو کېږي محبتونه خو د زړه په لګېدو کېږي او ډېر ښه خبر چا کړی دی بندو کمرو کې د بدلون خبر چا کړی دی بهر راوځه دا د سر په ماتې دو کېږي بهر راوځه دا د سر په ماتې دو کېږي محبتونه خو د زړه په لګېدو کېږي محبتونه خو د زړه په لګېدو کېږي محبتونه نه په مال نه په پیسو کېږي बजानानु गटे पेचे तना के किनो हला बजानानु गटे दान पना staki gina pajadi do kigi दान पना staki gina pajadi do محبتونه خو د زړه په لګېدو کېږي محبتونه خو د زړه په لګېدو کېږي محبتونه نه په مال نه
په پیسو کېږي. کملار کیږي افګار زړتا کوزید په کملار کیږي. دغه کیسه خو د نظر په لګېدو کیږي. دغه کیسه خو د نظر په لګېدو کېږي. محبتونه خو د زړه په لګېدو کېږي. محبتونه خو د زړه په لګېدو کېږي. محبتونه نه په مال نه په پیسو کېږي. محبتونه نه په مال نه په پیسو کېږي. محبتونه خو د زړه په لګېدو کېږي. محبتونه خو د زړه په لګېدو کېږي. محبتونه خو د زړه په لګېدو ډیره زیاته مننه کتونکو. تاسو د زبیر مرزی نه کلام واورېده، دغې نه مخکې بل کلام هم تاسو اورېدلی. خو دا کلام چونکې د افګار په نامه باندې وي، خو دا زما خیال د اکبر صاحب جی اکبر صاحب کلام دی. خیر انسان شعر کې موږ لږه غلط شو. ما چې د دې کلیرنس وکړو که نه. اوکې جی. نو څه به موږ ته وایي اوس؟ بل کلام راته وایي که نه بس ستړي یې، خو چې بس هم په دې ځای پرېږدو. او یو کلام به وایو بل. یو کلام راته بل ووایي. ځه اے صنما اے صنما درباب تارونا ما چھیڑا پا گوگل کے میں بیتاب تارونا ما چھیڑا اے صنما درباب تارونا ما چھیڑا پا گوگل کے میں بیتاب تارونا ما چھیڑا گوگل کے میں بیتاب تارونا ما چھیڑا پخپل گٹاو تاوان کلا پوئیگی عشق پخپل گٹاو تاوان کلا پوئیگی عشق پخپل گٹاو تاوان کلا پوئیگی عشق اے صنما د حساب تارو
تارونه مچېړه په ګوګل کې مې بېتاب تارونه مچېړه ای صنما د رباب تارونه مچېړه په ګوګل کې مې بېتاب تارونه مچېړه په ګوګل کې مې بېتاب تارونه مچېړه چې مې په یو نظر لمبا کې ته اسې نه چې مې په یو نظر لمبا کې ته اسې نه چې مې په یو نظر لمبا کې ته اے صنما صنما د نقاب تارونه مچېړه په ګوګل کې مې بېتاب تارونه مچېړه ای صنما د رباب تارونه مچېړه په ګوګل کې مې بېتاب تارونه مچېړه په ګوګل کې مې بېتاب تارونه مچېړه غزل داستا د زړه لره کاپي دې دلال یو غزل داستا د زړه لره کاپي دې دلال یو غزل داستا د زړه لره کاپي دې دلال اے صنما صنما پدی باب تارونه مچېړه په ګوګل کې مې بېتاب تارونه مچېړه ای صنما د رباب تارونه مچېړه په ګوګل کې مې بېتاب تارونه مچېړه په ګوګل کې مې بېتاب تارونه مچېړه په ګوګل کې مې بېتاب تارونه مچېړه زبیر استاد ډیره زیاته مننه ډیره مزه وکړه تاسو سره د ټنګ ټکور دی وجري ډیر خوند وکړم او یقینا چې زمونږ څومره کتونکي دي بهر ملکونو کې دلته خپل وطن کې صحیح دی تاسو ګورئ تاسو اور ان شاء الله ډیره مزه به واخلي ځکه چې مال دومره خوند راکو نغیله به خامخا مزه ور کوي تاسو ډیره مهرباني الله خوشاله را آباد اوسئ ډیره زیاته مننه کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده زبیر عمرزی تاسو واورېدو ان شاء الله دغه شان هنرمندان به موږ تاسو مخې ته راولو که خیري د یو بل پروګرام کې به ان شاء الله بل هفته کې بیا تاسو په خدمت کې حاضر یو خپل قرباني مخلص سره د کیمرامین کامران او بلال د پروډوسر عرفان سره غواړي اجازه د لوی الله پامه